په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د افغانستان کورني تولیدات ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. تیره اونۍ د ریاست الوزرای اقتصادي معینت د صنعت او صنعتکارانو د ملاتړ په موخه جوړې شوې غونډه کې پریکړه وکړه چې په خپلو خریداریو تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي، که څه هم کیفیتي د بهرنیو تولیداتو په پرتله 10 یا 15 سلنه ټیټ وي. همدارنګه معینت ټینګار وکړ چې ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي د تیر کلونو په پرتله د افغانستان په داخلي تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد وزارت وایند عبدالرحمن حبیب وایي په تیر یو کال کې افغانستان د 2.2 میلیارډ ډالرو په درلودلو سره نورو هیوادونو ته کورني تولیدات صادر کړي دي. به ساري ډول لوړه شوې ده. موږ د 650 تر 250 میلیونه ډالرو ترمنځ صادرات لرو د 2 کال مخکې. هغه ارقام چې چیرته وګورو نو د صادراتو کچه زموږ دومره او په تیرو 2 کلونو کې په تیر کال کې موږ 2.2 میلیارډ ډالر صادرات لرو. نو دا ډیر یو لوی تفاوت ده، ډیره لویه لاسته راوړنه ده چې په داسې شرایطو کې چې موږ د دنیا او د غربیانو او په خاصه توګه د امریکایانو له طرفه د کوم اقتصادي تحریمونه هم چې وضع شوي. همدارنګه حبیب زیاته کړه چې په اوس وخت کې د افغانستان کورني تولیدات د ګاونډیو هیوادونو په شمول مرکزي اسیا، امریکا او اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي. زیاتره کوم محصولات چې صادر شوي دي دغه اسیایي د سیمې هیوادونه دي، د مرکزي اسیا هیوادونه دي، زموږ او ستاسو ګاونډیان چې دي. چین هیواد د هندوستان هیواد ته صادرات ډیر شوي دي، دې خوا ترکیې ته صادرات هم درلودل، اروپایي هیوادونو ته هم او یو تعداد صادرات هم عربي متحده امارات هیوادونو ته هم شوي. په ټوله کې صادرات مختلفو هیوادونو ته شوي. په کابل ښار کې هټیوال وایي د تیر په پرتله اوس د کورنیو تولیداتو بازار تر بل هر وخت زیات شوی او مشتریان د کورنیو تولیداتو ډیره خریداري کوي. په وینای افغاني تولیدات د نرخ له مخې ارزان او د کیفیت له پلوه تر ټولو ښه بازار لري. خب الحمدلله بازار تولیدات داخلی خوب است. خیلی جنسایی که تولیدی که با کیفیت است بازار خوب داره. مثلا ما میتونیم شیر، ماست، پنیر، بعضی چیزا انواع نوشابه باب که آب نوشابه یا که تولید میشه در بازار خیلی هم فروش داره و هم خوب عرضه و تقاضاش زیاد است. د اسلامي امارت له حاکمیت را وروسته په افغانستان کې سرتراسري امنیت راغلی چې ورسره کورنۍ او بهرنیو پانګوالو په هیواد کې پانګونه زیاته کړې ده. محمد عمران سرکوټوال، حریت رادیو، کابل.